سلامونه او نیکی هیلې قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې تاسو ټول برک روغ او خوشاله اوسئ. آیا کله مو داسې راپور لیکلی چې مدیر مو له لوستلو وروسته بیرته درته سپارلی وي، یا غواړئ داسې راپور ولیکئ چې هر څوک یې په اسانۍ سره درک کړي؟ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ځکه نن د یو ښه راپور تر ټولو مهمې ځانګړتیاوې له تاسو سره شریکوم. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. قدرمنو دوستانو، یو ښه راپور یوازې د معلوماتو راټولول نه دي، بلکې معلومات باید په سمه، روښانه او مسلکي بڼه وړاندې شي. لومړی، راپور باید روښانه وي، جملې باید ساده او د هر لوستونکي لپاره د پوهېدو وړ وي. دوهم، راپور باید دقیق وي، یوازې هغه معلومات ولیکئ چې حقیقت ولري او کره وي. دریم، راپور باید بشپړ وي، هیڅ مهم معلومات باید ترې پاتې نشي. څلورم، راپور باید لنډ او مفید وي، غیر ضروري خبرې او اوږدې جملې د راپور کیفیت کموي. پنځم، راپور باید منظم وي، سرلیکونه، فرعي سرلیکونه او ترتیب باید واضح وي. شپږم، راپور باید بې پرې وي، شخصي نظرونه او احساسات پکې ځای نه لري، یوازې حقایق ولیکئ. اووم، راپور باید پر وخت وړاندې شي، که راپور ناوخته وسپارل شي ارزښت یې کمیږي. اتم، راپور باید مستند وي، که ارقام یا معلومات کاروئ د باور وړ سرچینې او شواهد ورسره ذکر کړئ. نهم، راپور باید سپارښتنې ولري، یوازې ستونزې مه بیانوئ، د حل مناسبې لارې هم وړاندې کړئ. لسم، راپور باید له ګرامري او املایي تېروتنو پاک وي، پاک او منظم لیکل د راپور اعتبار زیاتوي. قدرمنو دوستانو، که غواړئ ستاسو راپورونه مسلکي او د باور وړ وي، نو همدا 10 اصول تل په یاد وساتئ. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک یې کړئ او له خپلو نور ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله تعالی مو مل شه.